انسان د عزتمن رب په باره کې تاسیس په دوکه کې اچولې کوم شي دله دوکه درکړی شیطان په دې دوکه کې اچولې چې مړه کوه ګناهونه الله غفور رحیم دی دا راته چا ویلي دي کوم ځای کې قرآن کې لیکلي چې کوه ګناهونه والله غفور رحیم دی الله قرآن کې کوه توبې نو زه غفور رحیم یم کوه نیک اعمال نو زه غفور رحیم یم پرېږده ګناه نو زه غفور رحیم یم داسې وایي الله دا یې نه دي ویلي چې کوه ګناهونه زه غفور رحیم دا مه وایم الله رب العالمین غفور الرحیم چې کله ذکر کوي نو وایي ګناه دې کړی بنده توبه وباسه زه به دې وبخم توبه وباسه زما خواله راشه ته په بله لار روان شوې زما طرف ته را روان شه ففروا الی الله الله رب العالمین طرف ته ورمنډه کوي نو څومره چې د الله رب العالمین د نافرمانۍ او د غفلت اسباب دي زما محترم ورونو په کار دا ده چې دا ټول اسباب د غفلت مونږ پرېږدو نن سبا تاسو وګورئ د غفلت دا اسباب څومره عام دي تېره جمعه مې هم درته یو حدیث ویلو دا ټنګ ټکور دا ګانې بجانې دا نافرمانۍ دا څومره عامې دي او حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دې باره کې وایي سیکون فی امتی قذف ومسخ وخسف زر دی زما په امت کې به د کاڼو باران به پې کېږي عذاب به راځي شکلونه به مسخ کېږي د خلکو دا عذاب به راځي او په ځمکو باندې به خلک خښېږي زلزلې به راشي په ځمکو باندې به آبادیان او انسانان ښخ شي دا عذاب به راځي دا نبي صلی الله علیه وسلم پیشنګویي فرمایلي دا به زما په امت کې راځي